السلام علیکم ورحمۃ اللہ درنو دوستانو د خیر د ایکسل پروګرام شروع کوو د بیګینینګ څخه د ویری سٹارټ څخه ان شاء الله چې مایکروسافت ایکسل چې شی دی څه لپاره کارول کیږي د دې اهداف چې دی د څه لپاره مایکروسافت کمپنۍ دا ډیولپ کړی جوړ کړی دی. نو د هر څه د مخه راځو اول کله چې موږ تاسو پروګرام شروع کوو د هغې تعریف څخه شروع کوو دا څه شی دی د څه لپاره کارول کیږي. نو راځو اول مایکروسافت ایکسل څه شی دی یا واټ از مایکروسافت ایکسل. مایکروسافت ایکسل د مایکروسافت د پروګرامونو د جملې څخه یو پروګرام دی چې د حروفو، متنونو، جدولونو، عددونو د تحلیل، تجزیه، تنظیم، ترتیب او داسې نورو عملیو لپاره کارول کیږي. دوستانو مایکروسافت ایکسل دا خو ما خلص اما کوم چې میچور دی هغه کوم چې ډېر اهم طریقې لپاره کارول کیږي هغه تاسو ته ما راجمع کړي دلته. ایکسل یو ډېر لوی پروګرام دی چې په دې کې ډېر کارونه ترسره کیږي چې دغه تعریف د هغې خلاصه تاسو ته ما وړاندې کړ. ایکسل اصل کې ایکس سیل تلفظ کیږي که چې تاسو ډکشنري کې چیک کړئ یا فرض آنلاین دا چیک کړئ نو ایکسل ایکس سیل غوندې تلفظ کیږي. ایکسل زموږ معلومات په عمودي او افقي شکل ترتیب کوي یعنې په کالمونو او په روګانو باندې چې کالم چې دی روټ چې دی دا به انشاءالله وروسته تاسو ته زه پیشکش کوم. موږ سره همدارنګه مایکروسافت ایکسل د معلوماتو په تحلیل او تجزیه کې ډېره زیاته مرسته کوي. د مایکروسافت ایکسل ګټې دوستانو ګټې دې ده چې دا موږ سره د معلوماتو تحلیل لپاره یا ډیټا انالیسس لپاره د معلوماتو د لیکلو لپاره ډیټا انټري لپاره چې عموماً په اداراتو کې په ارګنایزیشنو کې په ان جی او کې آی ان جی او کې دا ډېر زیات کارول کیږي. د معلوماتو د تنظیم لپاره یا چې ډیټا مینجمنټ ورته ویل کیږي د محاسبې لپاره لکه اکاونټینګ شو د ګرافونو او چارتونو په شکل خپل معلومات ښودل. فرض مثال موږ تاسو غواړو چې خپل راپورټ یا کوم مهم اهم معلومات دي چې هغه موږ غواړو چې وښیو نو هغه د ګراف په شکل هم ښودلی شو یا د چارتونو په شکل باندې. همدارنګه اکسل چې د اداري کارونو لپاره ډېر زیات کارول کیږي حتی په نړیوال سطحه باندې د راپورونو د جوړولو لپاره جمع کولو لپاره همدارنګه د معلوماتو د راجمع کولو لپاره هم کارول کیږي. او داسې نور د اکسل ګټې دي چې هغه موږ انشاءالله په یا یوزیج چې دي انشاءالله په راتلونکي درسونو کې تاسو ته ډېر ډیټیل سره وړاندې کیږي. فقط نن موږ همدغه ومرو چې مایکروسافت ایکسل څه شی دی څه شي لپاره کارول کیږي. دوستانو اوس راځو مایکروسافت ایکسل په څو طریقه خلاصه کړي. طریقې ډېرې زیاتې دي خو هغه ډېر اهم او مهم طریقې چې دي چې زه غواړم تاسو په 3 ډولونو دا پیشنهاد کوم چې ایکسل موږ تاسو کول شو چې په 3 ډول موږ تاسو دا خلاص کړو. اول طریقه دا ده تاسو ځئ سټارټ مینو ته دلته ایکسل ټایپ کوئ چې ایکسل ټایپ کړو اتومات تاسو ته د ایکسل کوم هغه اصلي دغه چې ده صفحه هغه تاسو سره خلاصېږي. نو که چېرې تاسو د انټرنیټ سره وصل وئ دلته تاسو ته نور ټمپلیټ راځي په دغه ساحه کې. نو زه فعلا په انټرنیټ سره وصل نه یم نو هغه ټمپلیټ ماته نه راځي چې هغه آنلاین ټمپلیټ جوړ شوي دي. تاسو باندې ایرو باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته ټمپلیټ دی. ټمپلیټ څه ته وایي؟ ټمپلیټ یو فارمات جوړ شوي شکل باندې د ایکسل چې هغه تاسو ته اتومات راځي هغه ته ویل کیږي. فار مثال په هغې کې بیا تاسو کولی شئ په خپل خوا تغیرات راولئ یا څه چې کسټمایزیشن پکې کوئ. نو اوس فعلا موږ تاسو مایکروسافت ایکسل چې دی دا بلانک ورک بوک موږ تاسو پیشنهاد کوي. ورک بوک چې شی دی دا بیا انشاءالله په راتلونکي درسونو کې تاسو دا موږ فقط اوس نن د ایکسل د خلاصېدو طریقه ده دې باندې کله کې تاسو د ایکسل خلاصېږي. همدارنګه ځو په ډیسکټاپ باندې نیو باندې چې کلیک کړو دلته هم مایکروسافت ایکسل ورک شیټ دی په دې ځای هم تاسو کولی شئ چې ایکسل را خلاص کړئ دوستانو دغه طریقې. همدارنګه موږ کولی شو د رن کمانډ نه وینکي پلس آر چې ولیکو دلته موږ راسره ایکسل ټایپ کړو نو تاسو د ایکسل برنامه یا پروګرام را خلاصېږي. دوستانو دغه د ایکسل هغه مهمې درې اهمې طریقې چې دې طریقه کولی شو د ایکسل پروګرام را خلاص کړو. ډېره زیاته مننه. السلام علیکم.